بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره مو د میدان وردګو ملي راډیو څخه تر دې مهاله لاندو مهم خبرونو ته هرکلی کوم. د میدان وردګ ولایت مرکز میدان ښار ښاروالۍ له لوري د 3 کیلومتره سړک د بیا رغولو چارې پیل شوې. مسؤلین وایي د دې لارې له رغېدو یې موخه په بازار کې ګڼه ګوڼه راکمول او ولس ته د اسانتیاوو رامنځته کول دي. د میدان وردګ امنیي قومندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت له لوري د دغه ولایت له 36 اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. په دې مرسته کې هرې کورنۍ ته 1 بوجۍ اوړه، 1 بوجۍ وریجې، 15 لیتره غوړي، بوره او صابون شامل وو. مسؤلین وایي له اړمنو سره به د مرستو دا لړۍ دوام لري. د میدان وردګ ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست مسؤلین وایي محتسبینو یې د دغه ولایت نرخ ولسوالۍ په سرکي کلي کې د 2 کورنیو ترمنځ د ماشومانو په سر راپورته شوې 3 میاشتنۍ شخړه حل کړه. یاده شخړه د رمضان المبارک میاشتې د تراویح پر مهال د یوه لوري ماشومانو لمونځ کوونکو ته د مزاحمت په پایله کې رامنځته شوې وه چې خبره تر ډزو او دښمنۍ پورې رسېدلې وه، خو محتسبینو دواړو لوریو ته تر قناعت ورکولو وروسته دې شخړې ته د پای ټکی کېښود. د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د افغانستان او ناروې خپلواک کمیسیون له رئیس بیرونتور ګودال او مل پلاوي سره کتلي. ښاغلي ګودال په دې کتنه کې ویلي چې هیواد به یې له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې د خپلو مرستو ته دوام ورکوي. ملا خیر الله خیرخوا د اسلامي امارت لاسته راوړنو ته په اشارې سره ویلي چې په افغانستان کې له 40 کلونو وروسته یو ځواکمن نظام حاکم دی او هیوادوال په ډاډه زړه هرې خواته سفر کولی شي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د ترخیلو 105 میګاواټه حرارتي برېښنا تولیدي دستګاه د پیرودونکو د اړتیا وړ برېښنا چمتو کولو په موخه فعاله شوه. د افغانستان برېښنا شرکت د عملیاتي ریاست مرستیال انجینر احمد ویس څرګند وایي د دې دستګاه له فعالېدو سره 80 میګاواټه نوره اضافي برېښنا ملي شبکې ته اضافه شوه چې ورسره به تر ډېره بریده د پیرودونکو د برېښنا اړتیا پوره شي. د چین هیواد یو شمېر انجینرانو د بلخ له مرستیال والي مولوي نورالهادي ابو ادریس سره د لیدنې پر مهال په دې ولایت کې د 210 میلیونه افغانیو په ارزښت د کرنیزو محصولاتو ساتنې لپاره د یوې سړې خونې د جوړېدو اعلان کړی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونو د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې یوه یتیمه ماشومه چې د څو کلونو راهیسې د خپلوانو له لوري په کورني بند کې ساتل کېده وژغورله. یاد وزارت وایي د قضیې په تړاو یې د دې نجلۍ ناسکه ورور نیولی او د پیښې په اړه نورې څېړنې روانې دي.